سپین غره د خیبر د غرو په سر چې څوک راواوړي هوا ورباندې ولګي ویښته د سړي وران شي. سلامونه ملګرو، سپین غر یم او دا وخت سپین غر افریدي افیشل اکاونټ یوټیوب پاڼې نه تاسو سره مخاطب یم. لکه څه رقم شعر تاسې واورېدو نو دې سره چې کله هم د چا څوک د خیبر نومه واوري نو ذهن کې یو امیجنري فیل شي چې یاره غرونه مخې ته راشي او دارنګې د خیبر هواګانې. خو که موږ بیا سوچ وکړو نو موږ خیبر الوکا او خوست دا ډېر مهم ځای دی، ډېر تاریخي اثرات دي دلته، ډېر داسې نورې خبرې، خو بهرحال دلته نه داسې ونې بوټي شته، نه پلانټیشن شته، نه د اوبو داسې بېتحاشه د اوبو سیسټم شته دلته. نو که هغه دلته وای دغه الوکا نور هم ښکلې وای. دا رقم بیا چې سوچ وکړې موږ دا داسې الوکا چې موږ ټوله خیبر پښتونخوا اسټبلش کوي پاکستان او بیا دارنګې ټولې نړۍ ته ښایي، نو باید چې دغه الوکا موږ دغه ویو موږ دغه پوینټ چې ښکلی وای او دغه رنګې چې بهر نه څوک راځي چې دغو دلته ښه فیل کولی او یو داسې فیسیلیټیشن په حوالې سره چې موږ خبره وکړو دلته نه داسې زوی د اوبو سهولیت شته چې سړی ودرېږي وڅښي الوکا ټوله وچه ټوله غرونه دي. نو په دې حوالې سره چې څومره منتظمین دي موږ او څومره د سیسټم کې کار کوي نو هغو ته زه دا میسیج ورکوم، دا پیغام ورکوم چې دلته دا خو افغان شهره او په دا باندې خو ډېر آمد و رفت کیږي، نو باید چې دلته هر یو سهولیت موجود وای. دې نه علاوه چې څه رقم وویل چې دغه چې په ښکلا باندې دو نظر وشي، نظر ثاني وشي او دغه رقم دغه له خوست ترجیح ورکړي چې یاره دغه خو ډېر مهم ځای دی، موږ ډېره مهمه لیاره. زه اوس هم دا کوشش کوم که چېرته یې راپام شي کیدای شي امن راولي خیبر ته یې راپام شي. موږ خیبر چونکې ډېر بهترین ځای دی، مخکې تاسې واورېدل چې بیا خوست کر دغه کوم چې خیبر پاس دی او دغه حوالې سره د مو دغه شعر تاسې واورېده چې زه اوس هم دا کوشش کوم که چېرته یې راپام شي کیدای شي امن راولي خیبر ته یې راپام شي. له بده مرغه خیبر کې امن نشته، بدامني ده خو نو ځکه دلته حالات ښه نه وي، دلته موږ دغه ډېر فوکل پوینټ دی، نو په دغه ځای کې چې بیا امن نه وي، امنیت نه وي، موږ د پښتانه چې کوم دي دا ټول ایډنټیفای کوي چې یاره دغه دلته امن نشته، د ده ځای خلک خراب دي، د ده ځای خلک بدامني پیلوي، د ده ځای خلک، نو موږ بیا د ټول هغه ورسره چې کوم دی دا بیا ټول ورسره خرابېږي. کله راله خپې وهي، کله راله سر ولي، څوک راته یو شوي دي دواړه لر او بر ولي. چا هم د اټلي سره یوه جګړه ونه کړه وروسته چې پام وکړمه څوک یې په ژړا نه شول. چا هم په لندن باندې ټیټې ډازې ونه کړې هر سړی چې وګورې غرونه د خیبر ولي. څوک راته یو شوي دي دواړه لر او بر ولي. اوس د پښتانه سره دا کیسه روانه ده، څوک ورله ټوپک جوړوي، څوک ورله لنده ورکوي، یوه کمیټي ناسته ده، ښه کمیټي ناسته ده، بیا یې خپل قانون مخکې نه پرېږدي پښتون مخکې، لږ چې الوته زده کړي دوی ورله وزر ولي. څوک راته یو شوي دي دواړه لر او بر ولي. څوک چې هم څه ووایي دوی به ورله خوله سیزي، نه یې څوک تپوس کوي، نه پرې د چا زړه سیزي. غرونو اور اخیستی دی، غرونو کې واښه سیزي، څنګه شین لوګی کوي ونې د نښتر ولي. څوک راله یو شوي دي دواړه لر او بر ولي. څوک چې هم څه ووایي دوی به ورله خوله سیزي، نه یې څوک تپوس کوي او نه پرې د چا زړه سیزي. غرونو اور اخیستی دی، غرونو کې واښه سیزي، ګډې خو لا پرېږده چې اوس پکې شپاڼه سیزي. څنګه شین لوګی کوي ونې د نښتر ولي. څوک راته یو شوي دي دواړه لر او بر ولي. اوس مې نه یاریږي زړه هره کیسه سپینه کړي، اوس په دې حالاتو کې څه به سړی مینه کړي. لاندې په ګودر باندې بیا د مینې تګ وشي، زه ورله ورمنډه کړم چېرته داسې غږ وشي. څوک وایي ټوپک راکړه، څوک وایي سپین غر ولي. څوک راته یو شوي دي دواړه لر او بر ولي.
د جمعې شپه وه، چا پیسې و چا جانان وغوښتو، ما د وطن دپاره امن و امان وغوښتو. سپین غره ځینې پښتانه رانه په دا خفه شول چې پښتنو له مې آزاد پښتونستان وغوښتو. جنګونه دي په کلیو کې هر خواته ډزې کېږي، بېځای ګډې مو شپې کوي په غره کې نه راځي.